السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. الدرس التاسع نهم درس. نو درس پایلو درس نه مخکې تاسو ته هیله کوم چې فیسبوک کې زموږ پاڼه حتما شیر کړئ دوستانو سره او یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی، البته هغه باید تاسو سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیوګانې زموږ تاسو ته درسي. نو خپل درس پایلو او تاسو نه یو هیله کوم چې کومه درس تاسو ګورئ، هیله کوم هغه مثالونه کومنټ کې لیکئ. زیاتره دوستان دا مثالونه نه لیکي، نو که غواړئ عربیات زده کړئ نو کوشش کوئ لږ لږ مثالونه کومنټ کې کوئ. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. البته موږ باید وایو چې دا څلوېښتمه پاڼه ده. شپږ څلوېښتمه پاڼه تاسو کتاب کې کتلی شئ. دا زموږ درس دی. الدرس السابع اووم درس. استمع واعيد اورم او دوباره تکراروم. هل هذا ابن عمك؟ هل هذا ابن عمك؟ آیا دا ستا د تره زوی یا د کاکا زوی دی؟ لا، نه. هذا ابن خالتي. دا زما د ترور زوی یا د خاله زوی دی. لا، نه. هذا دا ابن زوی ته ویل کیږي. خالتي زما ترور، زما خاله. دا زما د ترور زوی دی، د خاله زوی دی. ما اسمه؟ د هغه نوم څه دی؟ ما اسمه؟ د هغه نوم څه دی؟ ما ته ویل کیږي. اسمه د هغه نوم څه دی؟ اسمه د هغه نوم خالد دی. اسمه خالد، د هغه نوم خالد دی. هل هذه بنت خالك؟ هل هذه بنت خالك؟ دا ستا د ماما لور ده. مونږ ویلي ول چې خال ماما ته ویل کیږي. که چې راغی ستا، خالک ستا ماما. هل هذه بنت خالك؟ آیا دا ستا د ماما لور ده؟ نعم هو. ما اسمها؟ د هغې نوم څه دی؟ ګوره دلته اسمه راغی، دلته ها راغی. ولی؟ دکه دلته مذکر ده اسمه او مؤنث ته ها راځي. ما اسمها؟ د هغې نوم څه دی؟ اسمها ساره. د هغې نوم ساره دی. اصل بین السؤال و جوابه. وصل کوم ما بین د سوال او د جواب کې. اوس دلته موږ سوال کوو، دا باید وصل کړئ چې اول کومې جملې سره مطابقت کوي. هل هذا ابن خالك؟ هل هذا ابن خالك؟ آیا دا ستا د ماما زوی دی؟ نعم هذا ابن خالي. هو دا زما د ماما زوی دی. نعم هو. هذا دا ابن زوی، خالی د ماما. نعم هو دا زما د ماما زوی دی. نو دا جمله دی سره شو. ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ نو دا کوم سره مطابقت کوي؟ دا دی جملې سره. اسمه احمد. د هغې نوم احمد دی. هل هذه بنت عمك؟ آیا دا آیا دا ستا د عمه لور ده؟ هل هذه بنت عمك؟ آیا دا ستا د کاکا لور ده؟ وبخئ. هل هذه بنت عمك؟ آیا دا ستا د کاکا لور ده؟ دا اوس کوم سره؟ لا، هذه بنت خالي. نه، دا زما د ماما لور ده. دا زما د بنت لور ته ویل کیږي. خال ماما، خالی زما ماما. لا، نه. هذه دا بنت خالي، زما د ماما لور ده. ګوره دلته کومنټ کې البته ویلي بنت خاله، بنت اخت الام، د مور د خور لور، یعنی د ترور لور. بنت الخال بنت اخی الام، د مور ورور لور، یعنی د ماما لور. په دې خو ان شاء الله پوه شوي. بل درس ته راځو. الاحرف. منګه تیر درسونو کې نور حروف ویلو، مخکینی درسونو کې دې کې تا، دال، طا دا حروف وایو. نو فی الحال تا وایو.
تا اول کې څنګه لیکل کیږي دلته موږ ګورو تا اول کې په دې شکل باندې لیکل کیږي که هو تا اول د کلمې کې راشي نو په دې ډیزاین لیکل کیږي او وروسته نور حروف لیکيږي. اوس تفاح تفاح تا فا الف ح تفاح معنا تا اول کې د سره غلا خو تا چې مابین کې راشي مابین کې بیا په دې ډیزاین لیکل کیږي. اوس کتاب کتاب کې تا مابین کې راغلي ګوره په دې ډیزاین موږ لیکلي کتاب. اوس اخر کې کوم څه لیکل کیږي تا اخره کې راغلي مثال بیت بیت کې تا اخره کې راغلي نو په دې ډیزاین لیکل کیږي. بیتون کور تا اوله کې چې اول ابتدا کې راشي په دې ډیزاین لیکل کیږي مابین کې متوسط کې په دې او اخره کې په دې. دال 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 اوله کې په دې شکل خپل دال لیکل کیږي دا د سه حروف نشته چې دا ورسره او ځای چې اوله کې کوم راغ راسي. دال اوله کې مستقل لیکل کیږي لکه دب خرس دب. بدر مابین کې چې راشي دینه مخ کې با راغلی نو با دال سره وصليږي اول کې نو وصليږي چې مابین کې راشي وصليږي. بدر. هند اخر کې راغله هند جنې نوم ده هند دال راغی اخره کې نو دا په دې شکل باندې لیکل کیږي. طا طا اوله کې چې راغی اوله کې دا په دې ډیزاین لیکل کیږي او د سلګ مخ کې ویول کیږي لکه طبيب طبيب. قطار قطار ریل ګاډی قطار مابین کې چې طا راشي په دې ډیزاین لیکل کیږي. قطن قطن بشکه نو اخره کې خپل دا لیکل کیږي طا قطن. الأحرف تا دا طا مع أصوات القصيرة والطويلة لند حركات أو اوږده حرکات چې موږ مد وایو مد کې اوږده ویل کیږي او لند دینه لند مع لند د دې لند هغه دسه مثلا تا دال طا دا حرف شو. أصوات القصيرة لند صوت اوازونه تا چې ګوره دا زبر زیر پیخ. ضمه کسره وی فتحه کسره ضمه تا درته تا تی تو ګوره دلته الف چې ورسره راشي تا یاو چې ورسره راشي تی تو تا تی تو. دال درده دا دی دو دا دی دو دا ورسته مثالونو کې را دي. طا طا طي طو طا طي طو نو دا لند حرکات ول او دا اوږده چې لک طویل یعنی اوږده حرکات ویل کیږي. بل استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. تمر تمر تمر. تاسو پښتنه نه کوئ نو هیله کوم نو زه بعضې لغتونه درس کې پرېږدم تر څو تاسو په کومنټ کې پښتنه وکړئ چې دا څه معنا ورکوي. نو تمر پرېږدم تاسو ته چې تمر څه معنا ورکوي هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. بیتون بیتون د بیت معنا موږ تیر درسونو کې کړی دا بیت تاسو خپله ولیکئ کومنټ کې. بنتون بنت لور بنت لور. طبیبون طبیبون طبیب ډاکټر ته ویل کېږي. ید 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 دا نوې کلمه ده موږ به وایو ید لاس ته ویل کېږي لاس دا لاس ید لاس. بدر بدر نوم ده بدر نوم. دب دب خرس ته مخکینی هغه کې موږ وکتل چې خرس ته ویل کېږي دب خرس. بدر طبیبون بدر طبیبون بدر ډاکټر ده. قطار طویل اوږد ریل ګاډی قطار طویل اوږد ریل ګاډی. بیت کبیر غټ کور بیت کبیر غټ کور. اكتب الاحرف الناقصه و هغه حرفونه چې دي کلمو کې پاتې هغه تاسو ولیکئ. نو دې کې دا درې تاسو ته وایم او دا نور لاندې تاسو خپل پوره کړئ. دا اول قطار شو بنت با دلته دال اوله کې دب نو دا دام قطار دی دام قطار دی نو لنډه به درته ووایم چې دلته طا راځي ما بین کې او دلته اخره کې تا راځي دلته با راځي ټولې همدا کلمې دي. قطار قاف طا الف را شته دلته با نون تا بنت دب دال با دب.
نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې درس مو زده شوی وي. تاسو نه هیله کومه چې دا درس ښه په شوق سره اورئ. که تاسو داسې واورئ او تیر شئ کومنټ کې خپل مثالونه ونه کړئ او پوښتنه ونه کړئ نو دا بیا زړه م وهي او درس ته بیا دومره علاقه نه کېږي. نو تاسو نه هیله کومه چې دا درس کې کومنټ کې خپله کورنۍ دنده لیکئ او یو هیله تاسو نه دا کومه چې دا درس ګورئ بیا فیسبوک ګروپونو کې شیر کوئ. شیر وهئ بیا شیر ټو ګروپ څو ګروپونو کې شیر کېږي نو دې سره نور شاګردان او نور هغه مونږه یعنی ډیر خلک ترې ګټه اخیستلی شي. نو هیله کوم فیسبوک کې زموږ پاڼه لایک او شیر کړئ او یوټیوب کې حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که هر څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ یا موږ ته پاڼې ته میسج کولی شئ. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.